دوستانو څومره چې وخت تیریږي د موبایل او د نور سوشل میډیا استعمال چې څومره زیاتیږي نو دومره د کورونو ماحول هم خرابیږي او په دې کې لویه وجه دا ده چې د موبایل داسې استعمال شروع شوی دی چې نن سبا د خلکو د کورونو ویډیوګانې هم سوشل میډیا ته راغلي. نن به تاسو سره څه داسې معلومات شریکوو چې هغه کومې نښې دي چې په هغه نښو سره د خرابو د بدکارو ښځو پیژنګلو کولی شي او ډېر په اسانه سره هغه پیژندلی شي. قدرمنو په دې ویډیو کې به تاسو ته همدغه ضروري معلومات درکوو. په دې معلوماتو کې لومړی چې کومه ښځه وي چې هغه بدکار وي هغه ښځه وي چې د خاوند نه بغیر اجازته هغه بازار ته چکرې وهي او یا مړي ژوندي کوي. دغسې ښځې چې وي نو د خپل خاوند د اجازت نه بغیر چې چېرته هم ځي دغه ښځه ښه نه وي. دغه ښځه پوهول پکار دي او په هغې باندې کلک نظر ساتل پکار دي. دویم هغه ښځه وي چې د موبایل استعمال کوي او د موبایل استعمال سره ځان ته د فیسبوک آیډیانې هم جوړې کړې وي، د وټسپ یې هم جوړې کړې وي او زیاتې ښځې خو پکې داسې دي چې هغوی ټیک ټاک یې هم کوي. نو داسې ښځې چې وي دغه ښځې هم ټیک نه وي، ځکه چې نن سبا په فیسبوک باندې څه داسې خلک ناست دي چې هغوی د پردو عزتونو سره لوبې کوي. هغوی ته د چا ښځه، د چا خور، د چا لور هېڅ په حیا نه ښکاري، خپله هم بې عزته وي او نور خلک هم بې عزته کوي. دریم قسم هغه ښځې چې هغه د هېڅ قسم سړي نه ستر پرده نه کوي او هغه داسې فکر کوي چې موږ ته پردی سړی هم نه ښکاري. خو دا خبره غلطه ده. ښځه الله پاک داسې نازک مخلوق پیدا کړی دی چې هغه به د خپل ځان، د خپل وجود او د خپل حسن، د خپل مخ حفاظت به کوي او که هغه بې حیایي وکړي نو د دې دا مقصد شو چې دغه ښځه چې دا په ښه اړخ نه ده، دا وران اړخ ته روانه ده. که وران کار یې کړی هم نه وي خو ډېر زر به دا په یو وران کار باندې مخته شي. نو موږ غوښتل چې تاسو سره دا معلومات شریک کړو. په دې چینل به تاسو د نور هم همدغسې په زړه پورې معلومات درکوو. نو ضرور زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا راته اجازت راکړئ. د الله په امان.